بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 14 د اپریل کال 2016 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې د افغانستان پاکستان د کړکېچ مسله نو ټول نړیوال موضوعات دي، څه د اروپا او د امریکا او د ایران او د امریکا همدارنګې د منځني ختیځ د پاکستان عربي ممالکو فعالیتونه چې د اوربند متعلق دغه ټول دغه چې دي ستاسو خدمت ته انشاءالله وړاندې کوم. لومړی خبر دا دی چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د کونړ په ولایت باندې ډیره درنې حملې کړې دي او مرګ ژوبله اړولې ده او کلو کې خلکو ته ضرر رسولی دی. ملکی عام وګړي وژلي دي او کورونه وران کړي دي. د ملي اردو لګیا دی آمادګي نیسي لپاره د یو لوی برید بیا په پاکستان باندې. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې دوی پر یو میزایل باندې لګیا دي کار کوي چې هغه به د لرې واټن والا میزایلونه به او د افغانستان د دفاع په دغه کې به ډیر موثري او ډیر ژر به دا لرې واټن والا راکټونه چې دي دا به د افغانستان ملي اتلانو ته په لاس ورکړل شي تر څو خپل د خاورې نه دفاع وکړي. همدارنګې په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې هم په عملیات ترسره شوي دي. په ډیرو ځایونو کې پوځیانو باندې حملې شوي دي، پیګاګانې او د هغې ترېنه نیولي دي. په بلوچستان کې هم د دوو نظامي اډو باندې حمله شوې ده. دا په منطقه د چهل مګسي کې چې هلته دوه سیمې دي، لاندي او سرفراغي، هلته دوه نظامي اډو باندې برید شوی دی. په ثقیله نوي اسلحو نه کار اخیستل شوی دی او دواړه پیګاګانې نیول شوي دي او فوجیان وژل شوي دي. اسلحه او موټر سایکلونه په غنیمت نیول شوي دي او د ده مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو ویل کېږي چې ممکن دا د بلوچستان ازادي غوښتونکو ډلو کار وي چې تر اوسه پورې دوی دا ادعا نه ده کړې چې دا کار دوی کړی دی او که بل چا کړی دی. راځو دویم خبر ته. نړیوال څرنګه چې تاسو معلومه ده امریکا دا اعلان وکړ چې د تنګه د هرمز به کاملا تړي. خو کله چې د دې باندې نړیوال عکس العملونه راغلل چې د هرمز تنګه چې ده د ده تړل اسانه کار نه دی او دا به د امریکا لپاره به ډېر یو لوی قیمت تمام شي. نو ډونالد ټرمپ خپل په خبرو کې لږ څه بدلون راوسته او ویلي چې زه تنګه د هرمز نه تړم بلکې زه د ایران د تیلو بنادر چې کوم ځای نه تیل اخیستل کیږي زه هغه محاصره کوم، په هغې برید کوم. یعنې تنګې هرمز سره به زما غرض نه وي، هغه به ازادي، زما هدف به ایراني. او تاسو معلومه ده چې ایران بنادر چې دي دا د تنګې هرمز دننه دي. تنګې هرمز دننه اوبو چې دي دا سې د دې غاړه ممالکو حصه راځي، سې د ایران حصه راځي، یعنې دا د خاورې حصه شمارل کیږي، دا نړیوالو اوبو حصه نه ده. بنان دته ننوتل د ایران په خاوره باندې یرغل کول دی او ایران مجبور دی چې خپل د خاورې نه دفاع وکړي، ځکه دا په آزادو اوبو کې نه شمارل کیږي. تنګه د هرمز په آزادو اوبو کې نه شمارل کیږي. دا د چون ډېر تنګ ځای دی او د نړیوالو د اوبو د قوانینو لاندې دا چې د دې غاړې نه د ایران خاوره حصه شمارل کیږي، د هغه غاړې نه دا د قطر او د امارات متحده او د عمان خاوره شمارل کیږي. نو په دې اساس باندې د امریکا راننوتل دته په دې خاوره باندې تجاوز شمارل کیږي او ایران وایي چې دا به د خپل خاورې نه دفاع کوي. که چیرته ایران وایي چې که دوی احساس وکړي چې امریکا په زوره دې سیمې ته راننوځي نو ممکن ده چې دوی تر اوسه پورې بحري ماینونه نه دي تید کړي، خو د 15,000 نه نیولې ممکن تر 10,000 پورې دوی ماینونه دلته فرش کړي. او د دې لوی خطر دا دی چې که چیرته دا ماینونه دلته فرش شي، چون دا د تنګې د هرمز د اوبو دغه چې دی رفتار چې دی سرعت چې دی دا نسبت د نارمل اوبو نه تیز دی، دا ولاړې اوبه نه دي، دا متحرکې اوبه دي. دا د دې تنګې اوبه وځي او ځي لوی بحر اوبو کې هلته ګډېږي. نو د دې په سرعت دغه اوبو په اساس ممکن چې دغه ماینونه متحرک شي، یعنې کوم ځای کې چې اچول شي همدلته پاتې نه شي
او دا لاړ شي د غټو اوبو ته ورننوځي او هلته نورو کشتیګانو ته خطر پېښ کړي. دا یو لوی دغه دی چې ټول هغه د اوبو ماهرین چې دي یا د بحري قواو ماهرین چې دي هغه په دې باندې یره ده کوي که ایران دا کار وکړ نو دا د اوبو د روند چې دی سیلاب چې دی دا ممکن دا ماینونه ځان سره آزاد اوبو خواته ویسي او دا سیمه ټوله د مشکلات سره پیښ شي ځکه چې د بیرته پیژندنه لرې کول اسانه کار نه دی چې په ډیر اسانه دا په درې طبقو کې د ماینونه دغه کیږي په سر دی اوبو د ماینونه دغه کیږي په وسط دی اوبو کیږي او تحت البحري دی اوبو لاندې کیږي چې دا په تاه کې کینی او هلته چې کله کشتۍ تیریږي بیا دا لکه انډروبا غوندې نښلي او بیا کشتۍ الوزي. نو د ده له بابت نه ایران دا ګواښ کړی که ضرورت وشو دا کار به دوی کوي. د امریکا د دې پلان ملاتړ هیڅ چا نه دی کړی. یوازینی چا چې د ده ملاتړ وکړ هغه نتنیاهو او د ده عمل نه ډېر زیات خوشحاله او په امریکا کې په خپله د کانګرس سنا دموکراتانو او جمهوریت خواهانو د ده مخالفت کړی دی غیر له هغې کسانو چې د اسرائیل لابي ده او اسرائیل ته چې کار کوي هغوی د ده ملاتړ کړی چې ډونالډ ټرمپ چې کوم کار کوي دا صحیح دی. همدارنګې ایران اخطار ورکړی دی که چېرته زمونږ پر دغې کشتیګانو او بنادرو باندې حمله وشوله نو موږ به د بل مقابل چې څومره بندرګاوې په دې د تنګې هرمز کې دي چې ویل کېږي د 10 نه تر 15 نور بندرګاوې غیر د ایران نه هغه اړه باندې لکه د امارات متحده عربي او د بحرین او د عمان او د قطر چې کوم یو دي دا به ټول د ګواښ لاندې راځي او دا به ټول زه وهم او تاسو معلومه ده که دا امریکا دا بندرونه د ایران وهل او ایران هغه وهل بیا به په کلونو باندې د دې ځینه د تیلو او پټرولو وړل ډېر مشکله شي ځکه چې دا بندرونه به هر څه د منځه تلي دا د دې جوړول آبادول بیا ډېر کلونه نیسي نو دا یو مکمله تباهي او بربادي راځي. دا کم تیل چې اوس بند دي دا به مکمله توګه باندې بند شي. همدارنګې د په امریکا کې جمهوریت خواهانو د دې جګړې د طوالت له وجې نه دا تشویش اظهار کړی دی چې که چېرته دغه جګړه چې ډونالډ ټرمپ لګیا دی اوږدوي که دا اوږده شي نو د نومبر د میاشتې انتخابات به دوی ته مشکل وي چې دوی به وګټي او که چېرته دوی دا انتخابات وبایلل او دموکراتانو وګټله نو د ډونالډ ټرمپ مواخذه به بالکل 100% کې متضمنه وي چې دا به مواخذه کیږي او بل خبره دا هم ویل کېږي چې که چېرته ډونالډ ټرمپ خپل په پالیسۍ کې تغییر رانوړي په آینده 2-3 میاشتو کې ممکنه خپله جمهوریت خواهانو د خوا نه د ده د لرې کېدلو څه اقدامات وشي تر څو د خپل ګوند جمهوریت خواهانو ګوند چې دی دا د انتخاباتو کې د بایللو نه بچ کړي تر څو د دې هغه لاره خلاصه شي. همدارنګې فرانسې د تنګه د هرمز د خلاصون لپاره او د آزاده ساتلو لپاره د یو نړیوال دفاعي بین المللي هیئت تشکیلولو پیشنهاد کړی دی. په عین حال کې انګلستان د هر نوع ملاتړ د امریکا د تنګې د هرمز د تړلو نه ډډه کړې ده او ویلي چې موږ به هیڅکله د حصه ونه ګرځېږو. چین، روسیه او اروپا ټول د دغه عمل چې ډونالډ ټرمپ ترسره کړی دی د ده مخالف دي او دا دغه په حساب درست نه ګڼي او چین همدارنګې خپل استراتیژیک حمایت د ایران نه اعلان کړی دی ویلي دي چې د ایران څه دغه موږ به د ایران تر څنګ ولاړ یو او د دې نه به ملاتړ کوو. همدارنګې د دې احتمال شته دی چې دویم راوند د خبرو هم مخکې ولاړ شي ځکه تر اوسه اوربند نه دی مات شوی. اوربند د دوی ترمنځ تر اوسه هم ثابت دی. د ایران د خوا نه دا ورته ویل شوي دي باقر قالیباف ویلي دي چې که امریکا زمونږ د قوانینو او زمونږ خاورې ته احترام وکړي اوس هم د مذاکراتو دروازه خلاصه ده او امکانات د ده شته چې موږ سره بیرته کینو او امریکا جواب بیرته دا ورکړی دی چې که چېرته د بیرته مذاکراتو ته راځو نو تاسو سره چې زمونږ درخواست کوم یو پروت دی هغه تاسو مد نظر ونیسئ او هغه درخواست داسې درخواست دی چې هغه ایران وایي چې د په زوره د جنګ تحمیلول دي
او هغه بایللی جنگ چې امریکا دی د هغې د ګټلو کوشش کوي چې هغه هیڅکله امکان نه لري. د دوی غوښتنې دا دي چې تنګی هرمز د بدون د کم فیس او پیسو اخیستلو نه خلاص کړلی شي، یورانیم دې تسلیم کړلی شي او د یورانیمو غنا دې نه کیږي نوره، او همدارنګې د هغه ډلو نه چې د ایران په ګټه لکه حزب الله شو، حماس شو، حوثیان شول، دې ډلې سره د ایران ملګرتیا نور نه کوي. همدارنګې روسیې د خبر ورکړی ایران ته چې امریکا د بلاک واټر خپل هغه خطرناکه قوه چې ده لکه هغه روسانو چې درلودله په یوکراین کې، دی راوستې ده ترکمنستان کې ځای په ځای کړې ده. چې دا خبر به تر کوم حده صحیح نه پوهېږم، ځکه چې ترکمنستان خو یو بېطرفه مملکت دی او نیوټرل دی چې هغه که دا د راوند کې شامل شي، خو دا د هغې نیوټرلیټي او بېطرفي د پوښتنې لاندې راولي، او زه فکر کوم چې دا هغه لپاره به لویې ستونزې جوړې کړي. همدارنګې د پاکستان یوه کښتۍ د بحر عرب کې چې د کنټرول او د امنیت لپاره ګرځېدله د حملې لاندې راغلې ده، وهل شوې ده او 3 تنه پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي دي. دا همغه کښتۍ ده چې دا په بله ورځ دوی کوم هوایي او ځمکنۍ قوا لېږلې وې، بحري قوا هم پکې لېږلې وه. نو د هغې جملې نه یو کښتۍ هلته په بحر عرب کې د لپاره د دغې ګرځېدله د کنټرول وهل شوې ده. دا نه دي ویل شوي دا چا وهلې ده، معلومات لا نشته دی، خو کښتۍ وهل شوې ده. همدارنګې د قطر وزیر خارجه او د عربستان وزیر خارجه دواړو د ایران سره تلیفوني خبرې کړې دي او د مذاکراتو د بیرته ترلاس نیولو او د هغې باندې میز ته راتللو باندې خبرې سره کړي. ویلي دي چې غیر له ده نه بله لاره نشته دی، که چېرته جنګ دغې کېږي او سیمه کې وهل او ټکول شروع کېږي، یعنې کښتیګانې، نو دا د ټولې سیمې لپاره به تباکوني. ایران د ده استقبال کړی دی، ویلي دي چې موږ جګړې ته لمن نه وهو، د دې جګړې ته لمن دوی وهي، لکه څنګه چې چینایانو ویلي چې د دې جګړې متهم او مسؤل امریکا ده، ځکه چې امریکا دې سیمې ته راغلې ده او ټولې بې ثباته کړي دي او جنګ ته یې لمنه وهلې. بنان که امریکا نه وی دلته په تنګي هرمز کې کوم ستونزه نشته دی او دې نه کښتیګانې په ارامه تېرېدی شي، لکه نورو ځایونو کې چې فیس ورکوي، هغه فیس خو پټرول ځای کې هغه به ایران ته ورکوي او خپل پټرول به اخلي او ځي به. بل خبر د نړیوال دغې نه سټیج نه دا دی چې په هنګري کې انتخاباتو او دا انتخابات د رئیس جمهور ویکټر اوربن او د هغه د مخالف پیټر مګیار په ترمنځ و. دا ویکټر اوربن چې دی دا د ډونالډ ټرمپ نږدې ملګری دی او دا د نتنیاهو نږدې ملګری دی. 20 کاله د په قدرت کې دلته تیر کړي دي په هنګري کې او د ده په کامیابېدو کې د موساد او د اسرائیلو ډېر لوی لاس و. او دا ځینیم چې دا انتخابات و د اسلام آباد نه راتګ نه مخکې جي ډي وینس په هنګري کې و او د دې په انتخاباتو کمپاینو کې حصه اخیستې وه، د ده په ګټه کمپاین کو چې دا بیرته انتخابات وګټي. او همدارنګې خپله ډونالډ ټرمپ هم د ده په کمپاین کې مستقیما آنلاین خلکو سره خبرې کړې وې او خلکو ته یې ویلي چې دا زموږ کس دی، دې ته تاسو رایه ورکړئ او دا کامیاب کړئ. د الله حکمت ته ګورئ چې د جي ډي وینس تګ باوجود، د ډونالډ ټرمپ د خطاب باوجود، د نتنیاهو د ټول استخباراتي او د پیسو باوجود، ویکټر اوربن پس له 20 کاله حکومتدارۍ نه ماته خوړلې ده او ډېره خرابه ماته یې خوړلې ده. یعنې د 199 سیټونو نه 138 سیټه یې د مخالف پیټر مګیار ګټلي دي او هغې اوس دا اعلان کړی دی چې څومره فساد مالي چې په تېر حکومت کې شوی د هغې د مخنیوي لپاره به دا کار کوي او دا به معلوموي. نو دا په نړیوال سټیج باندې د امریکا او ته یو بله ماته ده چې اروپا کې د دوی په مقابل کې، د اسرائیل په مقابل کې تنفر زیات شوی دی او دا د همغې تنفر علامت دی چې خپله ډونالډ ټرمپ خلکو ته خبرې کوي او خلک د هغې په خلاف رایه ورکوي. او اروپا اوس هم د امریکا سره په دغې د هرمز په تنګي کې ولاړه نه ده، د مخالفه ده او وایي چې دا کار چې دوی کوي دا درست نه دی، دا طریقه نه ده، دا د نړۍ امنیت له منځه وړي او ټولو ته په حساب زیان رسوي.
دا و زما د نن ورځې نړیوال موضوعات چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړل. تر بله وخته چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.